الحمدلله د هر جبر مخه مو ښه په ویاړ بندي کړې. هېڅکله هم د دوی هېڅ جبر ته ټیټ شوي نه وي. دا زموږ تاریخ دی او دا زموږ تقدیر دی، دا بدلېږي هم نه. که د چا دا سوچ وي چې پښتانه به مونږ په زور ټیټ کړو، لوی تاریخ ته پسې وګوري، دا تقدیر نشي بدلېدای. نو لهذا تر ټولو اول مبارکي دا ده چې مونږ بیا هم په یو فکر راځي، په یو نظریه، او هغه د وطن. زه لږ د دغې تفصیل ته ځم په بښنه سره. زما هدف یو مخصوص څوک نه دي، خو زه یوازې په اوسني حالاتو کې د واضح سیاسي تنظیم یا تحریک په حواله سره خبره کوم. الفاظ دي خلک استعمالوي، پی ټي ایم غیر سیاسي. تاسو به اورېدلي غیر پارلماني دی. د سیاست معنا اجتماعیت، د اجتماعي یعنې د اجتماعیت څنګه چلېدلی شي. پولیټکس، سیاست، دا په ازادي کې څومره جمهوري نظام قایم ساتلی شي او یا څومره په هغې کې د اولسونو ګټې ترسره کېدلی شي، او دا په غلامي کې خپل خلکو ته څومره ازادي ورکولی شي، څومره حقوق ترلاسه کولی شي. د دې لپاره فکر کول. محترمو، خوشقسمتي ده یو لویه د دغې ناستو خلکو نه راواخله تر هغه غونډې پره چې زه هم یا ته نه وې کړې یا زه نه وم کړې، تر هغو ټولو پورې. اوسني وخت کې زه ډېر ګرځېدلی یم، کلي کلي کې ګرځم. نو هر چا نه تپوس وکړي کوم تنظیم سره یې، کوم ګوند سره یې، یو سره وي څنګه وکړي. زما نیکه و پکې، پلار مې پکې، مې پکې. بیا زه کله کله پرې خاندم. زما یو ملګری دی، ډېر نږدې ملګری مې دی، نو هغه پرې ما ټوکې کولې. ما دا ستاسو خانداني رشته ده، نو تاسو اوس خفه کېږئ چې داسې نه وي چې خلک ووایي چې دې ته دې رشته کې کمی راوړه. دا زموږ د اجتماعیت سره تعلق نه دی. یا درته وایي دوی د هغو تنظیم کې د یو لیډر سره ډېر ښه تعلق وي، په هغې وجه وي. یو تربوري په یو ګوند کې وي، بل په بل کې، ځکه چې یو هغه کې ډېر ښه تعلق وي، دی کې لږ چګ وي د خلکو په منځ کې، او دا بل هلته دا سیټ اپ جوړېږي نه، هغه بل څه یا د دوی څه ذاتي کارونه سیټ کېږي. زه په خپلو ملګرو ویاړ کوم. دا د خپل فکر ده چې دلته ناست ملګري هم وخت هم لګوي، هم کرایه هم لګوي، هم ځایونو ته هم ځي، یا که نور نه وي چې څومره یې وس وي هغه کوي. د کومې رشتې په بنیاد، د کوم تعلق په بنیاد، یا د کوم ذاتیت په بنیاد. نه، هېڅ داسې نشته دی. دا د خپل وطن د ننګ په بنیاد دی، دا د خپل وطن د مظلومیت د ملګرتي په بنیاد دی، دا د خپل وطن او د قام د راټولېدلو په بنیاد دی، دا د خپل وطن د قام د واک او اختیار پورې تر خبرې چې کومې دي فکر دی، هغې په بنیاد دی. د چا یو ذاتي نشته دی. نو اجتماعیت دی. ځکه ورته هم چې زموږ تنظیم په اوسني وخت کې تر ټولو بهتر سیاسي تنظیم دی چې هغه یقیناً په اجتماعیت ولاړ دی. زه زموږ او ستاسو چې کوم ملګري دي، دا صرف دا نه ده چې په تلاش کې یا په ګیر کې دا کسان دي، ډېر بلها ډېر دي. خو البته دا ده هم چې موږ خپلو ملګرو ته نه یو رسېدلي. په تبلیغیان چې څه داسې غور سره پېښ شي، واقعا نو دوی وایي هم چې دا موږ خواري صحیح نه ده کړې. نو موږ دا هر ملګری احساس ولري. وخت بدلېږي، حالات بدلېږي، دشمن د ډېرو زیاتو مشکلاتو سره مخ شوی دی. د پښتنو آزار ووهلو، ملګری نه دی ورپاتې، او چې څوک یې ملګری وي د هغه نه دشمن ورته جوړېږي. چې پلینینګ وکړي، په میاشتو میاشتو یو پلینینګ یې روان کړی وي چې نتیجې راځي ټول سره خراب شوي وي. هر څه هېڅ د ده د وسه نه کېږي، هېڅ یې د لاسه نه کېږي. په دنیا کې تنها شوی دی. داسې ځای ته خدای پاک، داسې ضلالت ته خدای پاک روان کړی دی. د خدای رسۍ چې یادېږي چې دا د پکې اوږده کې بیا هغه په دوی کې راغلې ده. دوی کش کوي او ښه وایي دوی به رسۍ کش کوي انشاءالله. او دا اوس وختونو کې تاسو ګورئ د خپل هغه د زړه ازارونه وینئ چې خدای پاک قبول کړي دي. خدای پاک زموږ په طرف زموږ رب ډېر لوی دی. دومره لوی رب کته د ظالم ملګری نشي کېدلی. زموږ ملګری دی. زه د خلکو ایمان ته په فکر کې یم. آیا په خپل رب ایمان شته د خلکو؟ یې کوي یې
نو په رب دا ایمان هم ولرئ چې هغه د مظلوم ملګری دی. که دا هم ایمان وي چې رب مې لوی دی، که دا هم ایمان وي چې رب د مظلومو ملګری دی، نو په کوم طرز ته په کور کې ناست د چا نه یېرېږي؟ ستا سره خو رب دی. که د یقین نه دی خو ایمان به کمزوری وي، ایمان به کمزوری وي. ګنې دغه ملګري چې ایمانونه یې مضبوط دي، ویني مشکلات ویني، په سترګو یې ویني. موږ خوشحال یو، تر ټولو لوی خوشحال په خپلو مشکلاتو یو، په خپلو تکلیفاتو دي. او تاریخ نور څه شی دي؟ تاریخ هم د دغو خلکو دی چې د خپل وطن د خپلو خلکو د خپلواکۍ او د حقوقو دپاره دوی مشکلات او تکلیفونه تېر کړي. یو ځای کې زموږ میټینګ و، داسې تنظیم ملګري ناست وو، هغه ستاسو همفکره خلک، همسنګر خلک، غالبا په وزیرستان کې وو، ستاسو چې کوم ملګري دي هلته د تنظیم. نو هغوی ویل چې دلته موږ ته معاشي ستونزې زیاتې دي. ما دوی ته دا جواب نه دی ورکړی چې زه به یې حل کړم. ولې زه یې د کومه حل کړم؟ ولې په اقتدار کې خو موږ یو نه راځو او نه موږ په دې یقین ساتو چې دغه اقتدار چې کوم د اوس دی دا څه رښتونی دی. او اوس خو تقریبا هر سړی په دې یقین ساتي چې دا پارلمان هېڅ د رښتوني نمایندګي نه ده، بلکې دا په ډېر ګډ جوړو په درغلي باندې راځي. اوس خو تقریبا زموږ موقف هر چا وکړ. نو ما صرف یو جواب ورکړ، ورور که د خپل وطن تقدیر بدلوئ نو ټول تاریخ چې چا هم بدل کړی دی، هغه په داسې مشکلاتو کې، هغه په داسې تکلیفاتو کې مزلونه کړي دي، بیا دوی رسېدلي دي. که زموږ لاره سمه نه وای او موږ ته کنوینس نه وای، بیا هغه تکلیفونه د عبدالرحمن را سره ناست دی، نور ډېر ملګري په لارې دي، هغه هم کېدای شي دلته نه راورسېږي بلکې ګران ته. زه دلته یې بیانولی نه شم. ګیلمن یو نظم ویلی دی، تاسو اورېدلی وي، هغه هم د ټول نه دي بیان کړي، ما ته یې بیان کړي. هغه تکلیفونه چې هغه زه په یقین سره وایم چې هېڅ چا هم نه دي تېر کړي، هغه په ګوانتانامو بې کې چا نه دي تېر کړي، هغه دوی تېر کړل خو بدل شول، نه دي بدل شوي. اوس هم هغه تنظیم کوي، هغه تحریک کوي. زموږ ایمان مضبوط دی، په خپل رب مو یقین دی، او د خپلې مبارزې سره چې کوم موږ لاسونه پورته کړي وو هغه مو په یږي ځای لا ولاړ دي. په موږ کې یقیناً پښتو د خپلو باباګانو وینه رښتیا زموږ پر وجود پر رارسېدلې ده او کلک یې په خپل روح باندې، په خپلو وعدو باندې. دلته هم ملګرو ډېر تکلیفونه تېر کړي. سجاد خو به هره ورځ ویلي وو راخلاص یې کړو، وکیل صاحب او د نورو ملګرو، یقیناً د یو ملګري سره ډېر ملګري هم غمجن وي. د هغه د غم سره بیا زما د هغه ملګري چې کوم زما خویندې مندې دي، زما هم خویندې مندې دي، هغه هم غمجنې دي، هغه هم غمجنې دي، هغه غمجنې وي چې دا به اوس زموږ بچیانو ته هم تکلیف لري. همونه تاسو هم تېر کړي. خو دا د ذات لپاره نه دي. یقین ولرئ. زه کله کله خلکو ته وایم یوه ورځ خو مرګ شته دی، خدای ته مخامخ کېږو یوه ورځ، نو زه به خوشحاله وم، ښه په خندا ورتللی شم چې د مظلومانو لپاره مو خپل ژوند تېر کړو. نر پختون بادر پختون منظور پښتون منظور پښتون نر پختون بادر پختون منظور پښتون منظور پښتون. نو انشاءالله او بیا زموږ خوارۍ موږ وینو چې رنګ هم راوړي. هغه قوتونو موریلیټیز ختم شوي دي چې کومو خلکو به ورسره ملوېدلو شوق وه. نن تر ټولو لویه بدنامي دا ده چې څوک ورسره ملوي شي. او دا هم دا خبره په ضد نه کوو، نه موږ پسې پروپیګنډې کېدلې چې دا د ادارو خلک دي. اوس یو خپل خپل کنفرنسونه لګیا کړي دي چې موږ کارونه ورته کړي دي، نورو ته بېل دي. موږ نه چا پسې زه غلی یم، دې ټولو خبرو غلی وم. وجه دا وه چې زما دپاره د کام مفادات ډېر لوی دي. خپله انا یا خپل ضد یا غوسه دا داسې غورځوم ورته، ولې د کام په دې کام کې د چا سره لړایي، د چا سره سیاسي جنګونه، دا زما د وطن په مفادات کې که دي نه دي، موږ نه کوو. خالي دومره وایم نه دي نه را سره مني څوک، خپل به یو شی ثابت کړي. خپل موږ په الله باور کړی دی، خپل همت مو جاري ساتلی دی. موږ د صبر خلک په ډېر څه مو صبر وکړو، وینې مو تویېدلې، خلکو را پرې خندل، موږ صبر پرې وکړو، خپل همت مو پرې ملګري مو په انتهایي کلک شکنجه کوو
او موږ به بیا هم خلکو هره خبره ته بیا له تنده باندې وخندل چې مننه نو خپل همت کوم او بله خبره دا کوم دا هر ملګری د یو مشکل سره تېرېږي که نور مشکل نه وي موږ ته په کور کې هم مشکل وي ولې دی د کور مشکل په بد نیت نه دی البته د ریاست مشکل په یو غلط او په بد نیت ملګري حرکت کم کوي هر ملګری چې د تنظیم د تحریک یو عمل ته هغه که جلسه وي جلوس ته میټینګ هر څه ځي زه پوهېږم زما د هغې ملګري خویندې میندې چې زما خویندې میندې دي هغه پسې خفه وي پسې ژاړي چې ده سره به څه وشي زه اوس یوه خبره که تنظیم کوو که تحریک کوو چې سم روغ یې وکړو که یې نه شو کولی خپلې خویندې میندې مه ژړوئ بس کور یې نه چې خیرات کوو ننګ کوو په وقفې وقفې نه کوو چې په یو وخت کې جذبه را پکې زیاته ده په بل وخت کې کمه خواري او محنت ته کوم کلي ته لاړ شه په ما او تا کې څه فرق دی زه او تا برابر یو زه خو یوازې ستا د فکر ترجماني په غټه سطحه کوم نو خو ستا هماغه فکر دی ما څه کړي ما خو د دغو ولسونو دا پښتانه د هغو په زړونو کې کوم ارمانونه څه وو خواهشات ما خو د هغو ترجماني کړی تر دې پورته نه ځکه ما هغه یو خبره هم کړې وه چې وي آر دی اونلی ایجنډا کولیشن موږ یوازې د خپل کام ایجنټان یو ځکه هم چې موږ د دوی د خواهشاتو د دوی د ارمانونو نه بغیر بله لار یا بله خبره خو ونه کړه نه چا پکې ولیدل نو لهذا د خپل وطن د جوړېدلو ارمان ته پوره کوئ نو تاسو به فعال اوسېږئ فعالیت به کوو خپل تنظیم به یقین لري او البته موږ راتلونکی میټینګ به وشي موږ به ډېر جامع موږ په دې فکر وکړو چې اوس خپل منځ کې هم چې موږ څو میاشتو نه مرکزي کمیټې په دې فکر وکړو چې زموږ آیین د اصلاح شي او زموږ منشور دې لږ براډ شي وسیدې شي چې هر پښتون پکې ځان وویني داسې نه چې یوازې جنګځپلي خلک ځان پکې ویني نو هر پښتون پکې ځان وویني چې په دې کې یقینا د هر پښتون لپاره یو د دی وویني چې څه دي نو فارغ ورځو کې څومره مکمله شوې ده هغه باندې ډېر لیک شوی دی ډېر په هغه کې یعنې یو څه ورته کمپریهنسیو راغلی دی زیات شوي دي هغه هر څه پکې شامل دي چې هغه یقینا زموږ قام زموږ وطن زموږ ولس یو داسې ژوند ته رسولی شي چې بېرته د بیا دوی په ټول تاریخ کې هم له ټیټ سره له ټیټ ژوند سره مخ نه شي قرباني به ورکوو په نن وخت کې موږ قرباني وکړې ده د ټولو سخت مشکل چک دی په کوم ډسټرکټ کې چې اول زه چلنج سره درته وایم په چلنج ما ته راشي که ما نه تپوس وکړه ما چلنج تر اوسه پورې مسؤل دی چلنج درته وایم 3 میاشتې د ناست ملګري خواري وکړي 3 میاشتې پسې بیا تا ته هغه مشکلات راشي تا تقریبا څومره ملګري دي شپېته اتیا ملګري دي دا هر ملګری که په خپل کلي یونټ څه جوړه کړي د لسو شلو پنځلسو کسانو 150 کسانو ته چې اتیا یونټ لرې بیا د تا سره څوک دومره مشکلات جوړ کړي خو یو 2-3 میاشتې خواري دي هغه به په ځان کې راولي دا مشکل تېر کړي د یو لوی مقصد دپاره د ادبي مغزه یو مثال ورکومه مثال خو الفاظ یې سم نه دي زه کوشش کوم چې الفاظ سم کړم خو یوازې په دې خاطر چې موږ په دې وپوهېږو چې که موږ نن قرباني نه کړې نو راتلونکي نسل ته به هم مشکلات وي ډېر زیات وي جاپان چې کله بمبار شو د جاپان د خپلواکۍ فکر لرونکو خلکو تنظیم سره یو جنایي کار کولو نو مخالف فورسز راغلل د دې په کور باندې
دوی یې ونیوله د دې بله خور وه هغه یې بهر ودروله دې دننه وه دې چغې وهلې او دا خور ته نارې وایي چې زما سره ډېر غلط روان دي هغه ورته وایي چې خورې ته د خپل موقف نه چې وانه وړې هر تکلیف برداشت وکړه چې خپل موقف نه وانه وړې که تا د خپل موقف نه واوښتلې که وانه وښتلې د خپل موقف نه په راتلونکي وخت کې به په میلیونونو د جاپان زنانه د داسې اعمالو نه بېبرخ شوي زه یوازې د مشکلاتو خبره کوم هر څه چې راځي زه د مشکلاتو خبره ځکه کومه ملګرو زمونږ مخالف قوت یقینا دومره وس لري چې هغه تکلیفات جوړ کړي نور تکلیفات نه وي خو دومره پریشاني جوړوي چې هغه سړی ته لري یو انسان لري کړي د هغې نه وخت در یاد ما ته رایاد شي د مکې هغه وخت چې اول اسلام راځي نو یو سړی په روډونو خلک ډګوي چې تاسو سره واړه وکړه او نن مونږ خلک ته داسې اعمال سره لګېدي چې تاسو د خپل کام نو وخت چې کله تکلیفونه مونږ کلک ورته ودرېږو دا هم تاریخ دی دا د وطن جوړول دي او دا د خپل ضمیر مطمئن کول هم دي تر ټولو لوی شکر که ما د خدای وسلی دی ټول ژوند هغه ما یوازې په دې لاره سره دی مونږ د تکلیفونو شمار نه کوو مونږ د لارې شمار کوو چې لاره سیده ده تکلیفونه په وجود سړی په موټرسایکل هم وغورځي کېدای شي تکلیفونه سړی په بل طریقې هم راسي غم او خوشحالي دا د ژوند برخه ده چې څوک په ټیم کې نه دي هغو سره هم شته د دنیا کار شي په جوړه کې دا امکان نه لري یعنې تاسو څه وایئ د دغې ملک واکداران به په غم کې نه وي سړي دوی دومره په ټینشن کې دي موږ لا ډېر خوشحال ګرځو نو لہذا په هر حال کې د خپل تنظیم په مخ بوځئ حالات اوس برابر دي حالات اوس سم دي د موقع نه هر وخت فایده اخلئ د خپل وطن دپاره البته زموږ لاره داسې ده چې د ذات پکې حاصلات نشته دی زموږ ملګري چې د قید نه راشي موږ د یوه جمله ورته ادا کوو چې ګران رول ستا د قید او ستا د قربانۍ موږ سره ډېر زیات احساس دی البته دا ډېر صله نه میلاویږي د دغې صله به چیرې د چیک پوسټ باندې اساني پیدا کړي چیرې به په کورونو د خلک نشي ننوتی چې دا خلک بیا شور کوي دا به چیرې کام د کامان یو خوند یو کال د صله میلاوي خانه په راتلونکي زمونږ ذات ته مناسب صله غوښتې ده اوس ډېر خوشحال هم یو د خدای په دې ویش هم خوشحال یو چې مونږ ته یې دا برخه را نصیب کړه زه دا خبره هم ډېره کومه چې داسې وخت چې ظالم بې ټینګ قوت و مظلوم ضرور تپوس نه شو کولی مونږ خدای د مظلوم ملګري مونږ خدای پاک دومره حوصلې راکړي او بهرحال ځوان ډېر دی په دې ځوانانو کې ځوان کول ډېر دی خپل تنظیم مضبوط کړي ملګرو د دشمن د نسکورولو که هر شرایط هم پوره شو چې دلته یو مضبوط تنظیم نه وي دا بیا هم دا وطن نشي بریالی دلته به یو مضبوط تنظیم وي چې هغو سره ولسي سپورټ موجود وي نو د دې لپاره تیاري وکړئ موږ هم اراده نیولې ده چې هره ضلع ته ملګري هم لږو د یوې ورځې لپاره نه ښه ډېرې ورځې لپاره څلوېښت شپې یا چې په جیلونو کې تېروو چې په جیلونو کې موږ زموږ ملګري د اوبو سره ډوډۍ خوړلی شي دلته په کلیو کې نشو ولې نشو خوړلی چې سبا موږ تکلیفونه تېروو باید نن او نن که موږ تنظیم جوړ کړو هم مو وطن بچ کړو هم مو ځانونه بچ کړو هم وطن د تورې تیارې نه بچ شو خلک بیا نه ورکېږي بیا ته مضبوط تنظیم لري او هم ملګري او ځانونه اخلي خو که چېرې دا نه وشول ټیک ته زموږ به جذبات هم وي زموږ به احساسات هم وي زموږ به نارې هم وي زموږ به چغې هم وي زموږ به جلسې هم وي دا وطن به موږ د غم نه خلاص کړو دا تنظیم غواړي او تنظیم ډیسپلین غواړي بهرحال تنظیمي بیان زه خو اوس نشم کولی ځکه چې هغه ډېر اوږد هم وي زموږ تنظیمي اول لیکچر چې کوم یې ولنی هغه 3 ګنټې وي تقریبا
او بیا هغه بغیر موبایل هم وي ځکه چې خپلو ملګرو په ډېرو داسې شیانو پوهول دي چې هغه د هر چا لپاره نه دي یوازې دوی په پوهوي نو هغه به بل وخت که چیرې تنظیمي غونډه کېدله په هغه کې به بیان کړو او تاسو یقین ولرئ او تاسو یعنې ښه پوخ یقین ولرئ چې انشاءالله د بریا په طرف روان ټول عوامل د دې خطې د دې یعنې نږدې نور کامونه هم بلوچ دی سیندی دی کچوګری دی ګرګید بلتستان دی بیا په دې اندرون پښتونخوا کې هم چې ټول عوامل ګورې ټول هر څه نه چې څه پیدا کېږي زموږ په فایده تاسو ورته فکر دی ځکه وایم هلکان نو خوشحال اوسئ تاسو ډېره مننه یقینا دا مونږ چې استقبال ورته وایو مونږ خو استقبال نه بس دغه یوه فایده اخلو چې ملګرو سره مو ناسته ولاړه وشي نور استقبالونه به ورځ راشي هغه ورځ باندې ټول سره ووایو ډېره زیاته